السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مسلمانانو، راځئ چې هغه کارونه او هغه اعمال وپېژنو چې هغه د مسلمانانو د اذیت او د تکلیف سبب ګرځي. او نبی علیه الصلاة وسلام موږ ته فرمایلي دي چې کامل مسلمان هغه څوک ده چې بل مسلمان ورور یې د ژبې او د لاس نه په امن باندې. نو راځئ هغه اعمال په ترتیبوار صورت سره وپېژنو. نمبر 1، مسلمانانو ته په ژبې او یا په لاس سره هر قسم وړوکی یا غټ تکلیف رسول، یو مجلس او یو اجتماع ته ګنده جامو کې تلل یا داسې شیز خوراک نه بعد تلل چې هغه د دې مجلس د ګډونوالو د ضرر او د اذیت سبب ګرځي. 3، په مجلس او په جمع کې د یو چا په اوږه او سټ باندې لاس د دې دپاره کېښودل، خپه او لاس د دې دپاره کېښودل چې مخکې ځان ورسوي. 4، د یو مسلمان د کور مخې ته په لوړ اواز سره غږېدل، خندېدل او یا ګندګي غورځول. 5، په عام منفعت مقاماتو لکه چمن، پارکونه، سرکونه، مسجدونه کې ګندګي اچول یا داسې یو شی چې هغه د هغه مقام او د هغه ځای سره مناسب نه وي پرېښودل. 6، دا چې هر مسلمان میډیا استعمالوي نو موبایل کې عام موبایلونو سره بغیر د ضرورت نه یو چاته میسیج کول یا مسکالونه کول، په فیسبوک او مسنجر باندې یا ټویټر وغیره میډیا سره یو چاته فحشایي تصویرونه، غیر اخلاقی ویډیوګانې یا داسې یو تصویر او ویډیو لیږل چې هغه د ده د ضرر سبب وي. 7، د چې نن هر سړی هر مسلمان کیمره لري، موبایل لري، نو د یو مسلمان ورور نه په داسې حالت کې تصویر او عکس اخیستل چې هغه په دې سره خفګان ورته پیدا کیږي، پې ناراضه کیږي، نو بې ضرورته بې جایه یا د یو چا د خوښې نه بغیر عکس او تصویر اخیستل. 8، دا چې الله رب العالمین نقلیه وسایط زیات پیدا کړي دي، موټرې وغیره. اوس په موټرو باندې، موټرسایکل باندې بې ځایه بې ضرورته آرنګ کول یا د موټر او د موټرسایکل اکسلیټر بندول او داسې اکسلیټر لګول، سلانسر لګول چې هغه ډېر تیز آواز کې او خلکو ته ضرر رسوي. نو موټر او موټرسایکل سره بې ضرورته آرنګ کول او عام حالت او نارمل سلانسر بدلول او تیز آواز والا سلانسر لګول. 9، د شپې یا د ورځې د موټر لایټونه لګول، بیا خاص کر داسې لایټونه لګول
چې جانب مقابل چې کله راځي د هغه د ضرر او د هغه سبب د نقصان سبب ګرځي. لکه عام دا واقعات کیږي، یو مسلمان چې کله موټر چلوي داسې خطرناک لیټونه پل ډیم لیټونه لګولي وي چې جانب مقابل بالکل ړوند کړي او د هغه د وجې نه هغه اکسیډنټ وکړي، تاوان ورته ورسېږي. نو محترمو مسلمانانو، چونکې رسول الله فرمایلی دی چې کامل مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه په امان باندې، یعنی کامل مسلمان صحیح مسلمان چاته ضرر نه رسوي. نو موږ نمونه خروار یو څو هغه تکالیف او هغه اعمال چې د مسلمانانو د ضرر او د تکلیف سبب ګرځېږي ما تاسې درانه حضور ته پیش کړ. الله رب العالمین دې وکړي چې کوم مسلمان په دغه عمل کې مبتلا وي د دې ویډیو نه ګټه واخلي، د دې موقع نه ګټه واخلي او دې عمل نه ځان وساتي. زی له درده شپه په ویښه تېرومه او ته، زی له درده شپه په ویښه تېرومه او ته، زما پر ټپې د مرهمه زړه دې نه خوږېږي، زما پر ټپې د